د ننګرهار په چرګام ولسوالۍ ولسونه په غم خادي کې او له حج عمرې څخه د راستنېدو په مهال د ناوړه دودونو د مخنیوي په هکله د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانطو د هرکلی کوي. د پچرګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ناسمو دودونو او رواجونو مخنیوي په هکله ولسونو ته د عامه پوهاوي په پایله کې تر ډیره غم او خادي کې د ناوړه دودونو پالل پای ته رسېدلي دي. د ناوړه دودونو په اړه چې کله د کوم وخت نه امیر المؤمنین حفظه الله تعالی فرمان صادر کړی دی، هغه د پرامینو او د امر بالمعروف د مسؤلینو لخوا دلته عامه پوهاوی شوی دی، عملي شوی دی، خلکو ته لارښوونې شوي دي چې په بدو کې به لوګان نه ورکوئ، ناوړه رواجونو مخنیوی به کوئ. همدارنګه د حج په مراسمو کې چې دی بې ځایه مصارفو څخه مخنیوی شوی دی. ناوړه کارونه چې کوم دي د دې علماو د رتګ سره ټولو ته داسې ویلي چې دا کار به نه کوئ. انشاءالله یې موږ په ولسوالۍ کې دا شیان به نشته. په ورته وخت کې د ننګرهار د والي وایاند وایي د امیر المؤمنین حفظه الله پرامین د ټولنې د نیکمرغۍ او ناسمو دودونو د لمنځه وړلو لپاره تطبیق کیږي او د دغه پرامینو په هکله ولسونو ته له بېلابېلو لارو عامه پوهاوی ورکړل شوی چې تر ډیره ورسره د غیر شرعي رواجونو مخنیوی شوی. الحمدلله ټول قوم خلکو ته د موږ د ناسمو رواجونو دغه پیغام رسیدلی دی او الحمدلله ټولو ولسونو دې ته لبیک ویلی دی او شکر الحمدلله چې په ډیره برخه دا چې د کلونو کلونو راسې ناسم رواجونه رواج و اوس یې مخه نیول شوې ده. په خپل عام ولس خلک هم ناسمو رواجونو نه ډډه کوي. د یادونې وړ ده چې د ناوړه دودونو مخنیوي په هکله د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان وروسته تر ډیره په غم او ښادۍ کې د ناسمو رواجونو مخنیوی شوی.